الله پاک فرمایي آیا ته نه وینې هغه ټول مخلوقات د الله په وړاندې سر په سجده دي چې په اسمانونو او ځمکه کې دي، لمر، سپوږمۍ، ستوري، غرونه، ونې، څاروي او زیاتره انسانان. دې خبر ته متوجه شئ څنګه ممکن دی چې دغه شیان د انسانانو په شان ته سجده وکړي. موږ خو کله ونه لیدل چې لمر، سپوږمۍ، ستوري، غرونه، ونې سجده کړې وي، لیکن الله پاک بار بار فرمایي چې دا ټول زما عبادت کوي او ما ته سجده کوي. د اوس نه ډیر پخوا د خلکو دا نظریه و چې زمونږ ځمکه دا د ټولې دنیا منځ ده او دا نورې سیارې او ستوري دا د ځمکې څخه څرخیږي. لیکن د نن څخه 400 کاله وړاندې کیلیلیو کوم چې د ایټالي غټ ساینټسټ تیر شوی دی، هغه 2 ضربینونه یې په قطار کې خود. هغه ته اندازه ولګېده چې په دې طریقې سره موږ لرې څیزونه د نږدې څخه کتلی شو. واړه واړه دوربینونه په دنیا کې مخکې څخه موجود وو، لیکن هغه صرف د سمندر د سفرونو لپاره استعمالېده. خو کیلیلیو دغه دوربین ته یې پرمختګ ورکړ او د انسانانو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د دې تلسکوپ یا دوربین مخ اسمان طرف ته واړول. د لومړي ځل لپاره لمر او سپوږمۍ یې د ډیر نږدې څخه وکتل او د دوی د حرکتونو معلومولو باندې شروع وکړ. 1300 ځمکې چې سره یوځای شي نو یو جوپیټر یعنی مشتري ترې جوړیږي. کیلیلیو وکتل چې دا مشتري هم د نورو سیارو په شانته دایروي شکل لري، لیکن هغه وکتل چې په مشتري باندې چې کوم رڼا دی هغه د میاشتې په مختلفو ورځو کې بدلیږي، او دا یې هم وکتل چې د زحل ستوري هم همدا حال دی. دا هر څه هغه وخت ممکن دی چې دا هر څه د لمر شاوخوا ته وشي، نه د ځمکې. خبرو ته متوجه شي، مشتري او زحل د لمر څخه ته راته وشي، نه د ځمکې څخه. کیلیلیو ټولې دنیا ته خبر ورکړ چې د نړۍ منځ ځمکه نه ده بلکې لمر یې منځ او سنټر دی. لیکن د دې خبرې په اورېدو سره د یورپ ټول پوهان د هغې دښمن وګرځېد. کیلیلیو باندې پابندي ولګېده د پاپ لخوا چې د کوره به نه وځي، لیکن کیلیلیو خپل څېړنه جاري وساته او د هغه دغه څېړنه وروسته ټوله دنیا ومنله او بلکې پاپ هم ومنل. 350 کاله بعد د کیلیلیو د مړینې څخه د هغې څخه بخښنه هم وغوښته. څه موده وروسته ټولو ته پته ولګېد چې ځمکه د دنیا منځ نه ده بلکې دا ټول د لمر شاوخوا څرخیږي او لمر د ځمکې څخه 3 لکه چنده غټ دی. لمر هم دومره غټ څیز نه دی بلکې لمر، ستوري، سیارې دا ټول د یو وړوکي کهکشان وړوکی حصه ده او دا کهکشانونه د اربونو په شمار ستورو څخه جوړ دی. دا ستوري خو د لمر شاوخوا څرخیږي، لیکن دا لمر او دا نور غټې غټې سیارې لکه مشتري، زحل، یورانوس دوی د څه شي په دایره کې څرخیږي؟ سوپر میسیو بلیک هول د تور ستوري څخه څرخیږي. دغه تور ستوری چې زموږ د لمر څخه 40 لکه ځله غټ دی چې ټول کهکشان یې په یو دایره کې رایسر کړی دی. لیکن دا کهکشان هم کوم غټ څیز نه دی بلکې زرګونه کهکشانونه چې یوځای شي یو کلسټر ترې جوړیږي. کلسټر هم دومره غټ څیز نه دی بلکې لکونه کلسټر چې یوځای شي یو سوپر کلسټر ترې جوړیږي او همداسې نور په زرهاو سوپر کلسټر شته په دنیا کې. سبحان الله. په دې ټول سیزونو کې یوه خبره په ټولو کې عام دی چې هر شی د یو بل شي څخه څرخیږي، یعنی د یو بل سیز نه تاویږي. او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمانونو ته لاړو نو هغه هم ملائکه په عبادت ونه لیده بلکې ملائکه هم د کوم شي نه څرخېده او تاویده. لیکن د دې تاویدو څرخېدو تعلق د سجدې سره څنګه دی؟ الله خو فرمایي چې هر څه زما عبادت کوي، ما ته سجده کوي. آیا پوهیږئ چې الله پاک په کوم صورت کې دغه خبره کړې ده؟ په سوره حج کې. حج لپاره مسلمانان یو پاک او مقدس کور ته یعنی کعبې ته ځي. دوی ولې د کعبې په شاوخوا کې څرخیږي او تاویږي؟ دوی یوازې نه تاویږي بلکې د نړۍ ټول سیارې، ټول ستوري، لمر، کهکشانونه، ملائکه دا ټول په یو عبادت کې سره یوځای کیږي. دا هر سیز زموږ په شانته عبادت نه کوي بلکې مونږ کعبې ته ځو او د دوی په شانته عبادت کوو.
لیکن په دې آیات کې خو الله فرمایي چې هر سیز ما ته سجده کوي. د سجدې مطلب صرف زمونږ په شان ته سجده نه دی مراد، بلکې د الله حکم پر ځای کولو ته هم سجده وایي. لیکن دلته الله یوازې ستوري او سیارې نه دي یادې کړي، بلکې هر سیز یاد کړی. غرونه، ونې، څاروي، هر څه یاد کړي. او غرونه، ونې، حیوانات دوی خو په کوم دایره کې نه څرخیږي. نن څخه زر کاله وړاندې په انشنت ګریس یعنی پخواني یونان کې دغه خبره ایجاد شوې وه چې هر سیز د وړوکي اتوم څخه جوړ شوی دی. لیکن دا خبره ټولو هیره کړې وه. خو 200 کاله وړاندې په دې بیا څېړنه وشو چې اتوم تر ټولو وړوکی سیز نه دی، بلکې د دې دننه نور جزونه هم شته، لکه پروټونز، نیوټرونز، الکترونز. پروټونز او نیوټرونز همیشه په منځ کې وي او الکترونز همیشه د دې شاوخوا څرخیږي، لکه څرنګه چې دا نورې سیارې د لمر شاوخوا څرخیږي او ستوري د تور ستوري شاوخوا څرخیږي. دلته هر سیز که غواړي او که نه غواړي د یو شي نه طواف کوي. طواف دې خبر ته سوچ وکړئ، طواف کوي. د دې دپاره مسلمانان ځي او د بیت الله طواف کوي او په دې عبادت کې د نورو مخلوقاتو سره ځان شریکوي. د همدې وجې په اسلام کې طواف کول د ټولو عبادتونو څخه غوره عبادت دی. الله پاک چې فرمایي چې هر څه زما عبادت کوي، دوی زموږ په شانته عبادت نه کوي، بلکې مونږ کعبې ته ځو او د دوی سیزونو په شانته عبادت کوو. الله پاک فرمایي ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. آیت نویني هغه ټول مخلوقات د الله په وړاندې سر په سجده دي چې په اسمانونو او ځمکه کې دي. لمر، سپوږمۍ، ستوري، غرونه، ونې، څاروي، زیاتره انسانان. دوی زموږ په شانته عبادت نه کوي، بلکې مونږ کعبې ته ځو او د دوی سیزونو په شانته عبادت کوو. ملګرو که دغه ویډیو تاسو ته فایدهمند تمام شوی وي نو دغه ویډیو ځان سره لایک کړئ او زموږ د تاریخ عبرت چینل ضرور ځان سره سبسکرایب کړئ.